ملګرو غلا یو ډیره بدنامه پیشه منل کیږي، خو یقین وکړئ څنګه چې د غلا خپل بدنامي په ذهن کې خودي وي او په کومه طریقه چې دا غلا کوي نو تاسو به حیران پاتې کی. په دې ویډیو کې موږ تاسو لپاره وړي دي د دنیا د ټولو نه خوخياران غلا. د چا خوخيارتوب چې تاسو وینئ نو تاسو به حیران پاتې شئ. نو راځئ ملګرو چې سٹارټ کو د خپل ویډیو. خو د ویډیو شروع کولو نه مینه یو وړوکی غونټه ریکوست کوم که تاسو تر اوسه پورې دا چینل نوی سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم پریس کړئ د دې لپاره چې تاسو ته بیا زموږ ویډیو ملاویږي د ټولو نه لاول. په اپریل 2022 کې په ویتنام کې چې کله د دوه ماشومان سکوټي پټولو لرالو نو د ګناه کولو په وخت هم د خپل رسمونه پرې نه ښودو. د سکوټي پټولو په وخت څنګه چې د دوی خیال سی سی ټي وي کیمرې ته لاړو نو یو هلک خو کیمرې ته وکتل او شکریه یې ادا کړه او بل هلک واپس راغی کیمرې ته وکتل او د مالک نه د دې غلا دپاره معافي هم وغوښته. په دسمبر 2021 کې دا ښځه د یو دوکان نه سامان اخلي نو په دغه ټایم د څو هوښیارانو غلو نظر په دې باندې پریوتو چې دې ښځې د سکوټي مخې ته سامان ایښودی دی. نو بیا شروع شو پلانینګ. لاولې د دې مخې ته لاره بلاک کړه او شاته موجود غل خپل سکوټر د هغې د سکوټر شاته ودرو او د هغې سکوټر یې پساو کو. د دې وجې نه د دې ښځې توجه شا طرف ته لاړه. نو بیا څه ښځې په ډیرو خیارتوب سره د سکوټر نه مخکې سامان پټ کو او په دریم سکوټر باندې کېناسته او بیا سکوټر والا لاړو او کله چې د خوارې ښځې ته دا پته ولګېده نو هغه حیرانه پاتې شوه. پلانینګ وینئ که نه که په سخه کار کې دومره دماغ لګولی وی نو دوی به د کم ځای نه کم ځای ته تللي وو. داسې څه په فروری 2022 کې د دې فیمیل سره هم شوي وو کوم چې د سړک سایډ ته ولاړه او ښه په تسلۍ سره په خپل موبایل کې بیزي وه. نو په دغه ټایم په یو سکوټي باندې سور غل راغی او د هغې د لاس نه موبایل وتښتو. داسې قسمه د غلا حادثه په ویتنام کې د دې ښځې سره هم شوې وه کومه چې په روډ باندې روانه او د خپل ماشوم خبرې په ویډیو کال باندې د هغه د پلار سره کولې. بس بایک سوار ته آسان ټارګټ میلاو شو او موبایل یې ترې راښ کو او وتښتېد. که ملک هر یو وي خو د غلو طریقه هم هغه شان وي لکه څنګه چې په فلپین کې د دې سکول د جنکو سره شوي وه. کله چې په بایک باندې سور یو غل دا جنکۍ یوازې ولیدې نو غل د بایک نه راکوز شو او یو مخکې لاړ په کراسینګ یې د هغه انتظار کوو. لږ ټایم غل اخوا دېخوا ګرځېدو چې کله صحیح ټایم شو نو د کومې جنۍ سره چې آیفون 6 و نو څنګه چې هغې دا موبایل په خپل لاس کې راوچت کو نو دې غل منډه کړه او د هغې نه موبایل راوتښتو. آیفون یې چې وتښتو نو غل په بایک باندې سور شو او لاړو او ټولې جنکۍ دغه شان حیرانه پاتې شوې. اوس وروره کله چې غل سیده د لاس نه موبایل تښتولی شي نو که تاسو په سړک باندې په ټرایپاډ باندې موبایل ایښودی وي او ټیک ټاک جوړوئ نو څه به کېږي په خپله یې انجام وګورئ. په انډیا کې شام نوم یو داسې غل ونیو کوم چې صرف په 20 سکند کې یا د هغې نه په کم ټایم کې د بایک لاک ماتولی شي او په غیر د چابۍ نه هغه سټارټ کولی هم شي. او کله چې پولیسو دا هر څه ولیدو نو هغه حیران پاتې شو. د پولیسو دا وینا وه چې د دې ناشنا ټیکنیکو د استعمال د وجې شام او دغه ګینګ د 3 نه زیاتې موټرسایکلې پټې کړي دي. اوس د هوښیار غل صرف انسان یې دا ویل صحیح نه دي. کله چې په 12 اپریل 2022 کې په تایلند کې دا جناب په خپل موبایل کې بیزي و نو په دغه ټایم د خواله یو سپی راشي او پټ غونډه کې د هغه نه چمپل اوچت کې او وتښتي. اوس دا هلک راپاڅېد او دې خوار خپل چمپل کتو او په چمپل کتو ډېر زیات ستړی هم شو. دې خوار دا سوچ کو چې چمپل ځمکې وخوړو یا اسمان ته وختو. ملګرو په مئی 2016 کې په انډیا کې د یو جویلري شاپ نه بهر یو شادو امرود دکان ته وویشتو. دکاندار والا ته داسې ښکارېده چې دا یې په غلطۍ راویشتو. نو دکاندار ګیټ کولاو کو امرود یې واپس کوو. نو بیا څه شادو ته چې کله موقع میلاو شو ګیټ یې کولاو کو سیده کاونټر ته لاړه په ګلې باندې کېناسته او د هغې نه 10,000 روپۍ راواغستې او بیا وتښتېده. خوار دکاندار په هغې پسې هم منډې ووالې. په اصل کې دا ټرین شادو وه. دوی د پیسو د پټولو ټرینینګ ورکړی. کله چې تاسو په دکان کې کېنئ نو خپله ګله لاک ساتئ ولې چې مصیبت په کم شکل کې راځي هیڅ چاته پته نه وي. ملګرو که ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ او که د دې ویډیو پارت 2 تاسو کتل غواړئ نو په کمنټس کې موږ ته خامخا ووایئ. جزاک الله.